أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله یم. ګورې په تیر درسو کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات په اړه باندې بیان وکړي چې الله پاک فرمایل وایي اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دا فرمایي چې وایي کله چې تاسو د یو متاع د یو ګټې د یو شي د یو موضوع په اړه باندې تاسو د هغه څه غوښتنه کوئ نو د حجاب شاته او د یو حائل و د پردې شاته تاسو د هغوی څه غوښتنه وکړئ. تاسو د زړونو او د هغوی د زړونو د پاکوالي سبب ګرځي. همداسې نور بیان وکړي چې د ازواج مطهراتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امهات المؤمنین سره نکاح نس کېدلی او تاسې د الله رسول باید ظاهر نه کړي. نه تاسو کولی شئ چې د الله رسول ظاهر کړي او نه کولی شئ چې د هغه سره د هغه د ازواج مطهراتو سره نکاح وکړي. بیا نو پوښتنه داسې وسوله چې نو آیا دغه حجاب د ازواج مطهراتو آیا دا حجاب به د ټولو څخه وي؟ بیا نو الله پاک هغه کسان مستثنا کړل چې هغوی د پلار دی، همداسې مور دی، همداسې د اکا دی او ماما دی، همداسې خور زامن دي او د ورور زامن دي، همداسې دغه ځینې کسان وو او همداسې نساء المؤمنین او هغه مؤمنې ښځې وې چې هغه مسلمانان او غیر مفسدې ښځې وې، د هغو څخه هم بې له حایل او بې له حجابه څه دوی کولی شي وویني او مخ ښکاره کړي. بیا الله پاک وفرمایل چې صلو علی النبي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلو الله پاک حکم وکړي چې تاسو پر نبی اسلام باندې درود ووایاست، ځکه الله او ملایکې پر هغه باندې درود وایي. څوک چې وایي د الله او د الله رسول ظاهر کړي، بیا دا بیان راغلی دی څوک چې د الله او د الله رسول ظاهر کړي نو هغه کس په دې دنیا او هغه دنیا کې ملعون او لعنت پر کړل سوی دی او د دپاره سپکوونکی عذاب شته. د دغه کسان دپاره چې هغه د الله او د هغه رسول ظاهر کوي په دغه افواهاتو یا په نورو موضوعاتو باندې د کسان دپاره عذابونه شته، سپکوونکي عذابونه شته په دې دنیا او هغه دنیا کې پر دوی باندې لعنت سوی دی. همداسې د اتهام یا د تهمت ویلو نارواوالی او ناجیزوالی او د هغه د اس د ګناه د لوړوالي په اړه هم بیان سوی و چې هغه کسان چې هغوی په موضوع خبر نه وي یا هغه کار یې نه کړي او تاسو تهم پر وایاست دا یو ډېر لوړه ګناه ده او ډېر غټ اثم دی، یو ډېر لوړه ګناه ده، تاسو ځانونه وساتئ. نن به انشاءالله یو بل بحث وکړو چې الله پاک فرمایي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. دا چې موضوع د ازواج مطهراتو راشو چې هغوی باید من وراء حجاب د خلکو سره بحث وکړي او باید مکمل ډول سره دوی یعنی هیڅ ونه لیدل سي، حتی د دوی کالي هم دوی په منځ کې باید یو پرده و یو حجابي. نو دا بحث چې وسو اوس نو دلته د بنات و نساء المؤمنین بحث راځي. په عموم کې هغه ښځې، هغه نجونې او هغه د مؤمنانو ښځې هغوی په اړه باندې الله پاک وایي یا ایها النبي، ای د الله نبي، قل لازواجک، ووایه خپلو میرمنو ته، و بناتک او خپلو لوڼو ته، و نساء المؤمنین او د مؤمنانو ښځو ته، یدنین علیهن من جلابیبهن. یدنین نو دوی چې واچوي یا داسې خپور یې کړي علیهن پر دوی، پر خپلو ځانونو باندې، په خپلو بدنونو باندې، من جلابیبهن د هغه جلبابونو یا د هغه چادریانو څخه. یعنی ای د الله نبي ته خپلو ښځو، خپلو لوڼو او ټولو مؤمنانو ښځو ته ووایه چې تاسې پر خپلو بدنونو باندې، یعنی علیهن پر ټولو بدن باندې، پر دوی باندې خپل هغه جلبابونه یا چادریانې واچوئ، په هغه باندې یې پټ کړئ. ذلک ادنا، دا تر ټولو هغه نږدې خبر ده، یعنی تر ټولو اسان خبره ده، ان یعرفنه چې دوی وپېژندل سي په دې سره، یعنی چې دوی هغه اصلي میرمنې دي یا دوی منځې نه دي یا دوی فحشا والا نه دي یا دوی وپېژندل سي د هغه فاسقو کسانو د سترګو څخه. ان یعرفنه چې وپېژندل سي په دې سره چې دوی حرې او ازادې میرمنې دي، دوی هغه د
د عفت او د عزت خاوندان دي فلا یؤذین نو بیا به دوی ته عذاب نور رسیږي ولا وکان الله غفور رحیم په تحقیق سره الله پاک چې دی بخښونکی او رحیم ذات دی. حضرت شاه صاحب رحمه الله هم د اړه داس فرمایي چې وایي که چیرې ښځه د هغه منځوالي څخه لیرې سي یا وپېژندل سي په دې سره او دا وپېژندل سي چې دا په اصطلاح بیبي ده و د ننګ و ناموس خاونده ده و بدبخته و بې ناموسه و په اصطلاح دغسې و نیکبخته ده و نو بیا دا پر خپل سر باندې هغه بغره و نقاب هغه کښېږدي او بیا که چیرې بیا نو د دغو ټولو هغه اهتمام و د دغه پاملرنې سره یعنی د بغرې و د چادري سره بیا هم کوم غلط څوک دې ته لاسنیوی وکړي یا کوم فسق رامنځته سي نو بیا الله پاک وایي الله پاک بخښونکی او مهربانه ذات دی. یعنی اول باید پوره اهتمام بې له کوم تقصیر څخه دغه ښځه یا لور یا نجلۍ باید وکړي. که چیرې د هغه سره بیا الله دې نه کوي یو څه پېښ سي نو بیا الله پاک د هغه بخښونکی او مهربانه ذات دی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی د هغه قول د یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دغه په اړه دی داس فرمایي امر الله نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتهن فی حاجة وی الله پاک امر کړی دي مؤمنانې ښځې کله چې دوی د خپلو کورو څخه په حاجت یا د ضرورت په وخت کې وځي ان یعطین وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابیب ویبدین عینا واحده نو دوی به خپل مخونه پټوي د خپلو سرونو څخه په جلابیبو باندې یعنی ټوله مکمل بدن په د چادري یا په د بغره باندې پټوي ویبدین عینا واحده او یوه سترګه به د لارې دپاره ښکاره کوي. یعنی د ابن عباس قول په دې اړه باندې داسې دی. ابن سیرین هم همداسې فرمایي چې د دغه آیت په تفسیر کې دغه حکم هم داسې بیانوي چې خپل وریښتان خپل سر او مخ باید بې له یوې سترګې څخه ما سوا نور ټوله مکمل بدن باید دوی پټ کړي. هغه که پښې یې که لاسونه یې که د دوی مخ یې او که دواړې سترګې یې. دلته د ابن سیرین او د ابن عباس قول په دې اړه داسې دی چې یوازې د یوې سترګې څخه نور دوی نسه ښکاره کولی او دوی باید مکمل جلباب واغوندي. همداسې د دې آیت په هغه سبب نزول کې هم داسې فرمایي چې د سدي څخه روایت کېږي. روایت د هغه څخه دی چې وایي دغه د فاسقان او فاجران به راوتله او بیا به یې ښځې هغه ازارولې بیا په اصطلاح وایي اواز به یې ورته کوي یا بیا هر ډول تکلیف چې به و نو هغه به یې کول. بیا خصوصا د شپې د خوا څخه به چې ښځې کوم د حاجت و ضرورت دپاره وه نو هغه به یې ازاروله. مګر کله چې به کومه ښځه په پرده و په حجاب کې ولیدله نو بیا به یې ویله چې دا اصله ښځه ده یعنې دا منځه نه ده او دا په مشکل کې نه ده. نو دغه د حجاب چې به یې ولیدله بیا به یې هغه نه ځورولې او مشکل به یې نه جوړوي. نو بیا الله پاک دغه آیت نازل کړي چې یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ووایه د الله نبي خپلو ښځو لوڼو او خپلو مؤمنانو ټولو ښځو ته ووایه د مؤمنانو په خپل ټول بدن چې جلابیبهن د دوی چادري او د دوی هغه جلبابونه راتاو کړي یا دې په هغه باندې پټ کړي. لکه مخکې چې مې هم ذکر کړله طبري د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړي وو چې هغه هم د دې آیات په نازل کېدو کې داسې وفرمایل چې الله پاک مؤمنانو ښځو ته کله چې کوم د یوې اړتیا او د حاجت له مخې هلته چې مخکې ما ترجمه کړله دا به طبري تفسیر طبري هم روایت کړي دي د ابن عباس څخه. نو کله چې د کوم حاجت او اړتیا په سبب باندې دوی د خپل کور څخه وځي نو خپل مخونه دې پټ کړي او په وړاندې له سر په اصطلاح پر سر باندې هم راتاو کړي خبر ورجې کړي او یوه سترګه جله څه کړي. همداسې ابن کثیر هم د ابن سیرین هغه مخکې چې سیرین یاد کړي وو د هغه څخه بیا دا روایت کړی دی ابن کثیر چې هغه هم وایي چې وایي سر او مخ چې باید پټ کړي او چپه سترګه باید یې څرګنده کړي د لارې د لیدلو دپاره په دې سبب چې دوی د بدو او د وینځو د څخه جلا سي او د هغوی ترمنځ فرق وسي او هغه د فاسقو فجر زړونو خاوندان دوی د غلط فکر مطلق ډول سره ونه کړي. دغه د ابن عباس او رضی الله تعالی عنه وینا کوم چې صریح نص دی همداسې د ابن کثیر کوم چې د ابن سیرین څخه روایت راوړي دي صحیح صریح روایتونه دي
کوم چې د ښځو د مخ پټول واجب ګڼي، نو د نور همداسې د ابن عباس او ابن کثیر په شمول، ابن سیرین په شمول نور داسې ډېر روایتونه دي کوم چې د مخ پټولو او د خپل د وریښتانو د پټولو او همداسې د جلباب په اړه باندې صریح روایتونه دي او هغه واجب ګڼي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه همداسې د جلباب په تعریف کې وایي الرداء الذي يستر من فوق الى اسفل، وایي هغه پټو کوم چې د سره څخه د ربشو پورې ټوله بدن پټوي هغه ته جلباب ویل کېږي. او دغه پوښتنه که څوک وکړي چې جلباب څه ته وایي، نو الرداء الذي يستر من فوقه من فوق الى اسفل، د سره څخه د پایه پورې، فوق لوړ ته وایي، اسفل کښته ته وایي. د لوړه څخه د کښته پورې چې هر څه په واسطه چې هغه که چادري که پوړی که هر څه یي هغه چې پټوي او ټوله بدن بې له یوې سترګې څخه ما سوا څخه پټوي هغه ته موږ جلباب وایو. دلته د حجاب یا د عموم کې د ستر العوره د ښځې او د دغه جلباب د دې مربوط ډېر مختلف روایتونه او صریح روایتونه شته چې په واجبوالي باندې د هغه حکم کوي. نو راځو مخته نور آیتونه وایو. الله پاک فرمایي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي قسم دی که چیرې منع نسي، نهي نسي، لم ينهي، نهي معنا منع کېدل، لئن لم ينتهي قسم دی که چیرې منع نسي یا نهي نسي المنافقون منافقان والذين في قلوبهم مرض، او هغه کسان کوم چې زړونه یې د مرض سره ډک دي. منافقین نو هغه کسان دي کوم چې په خوله باندې د ایمان چغې و نارې وي او په زړه کې کافران دي. او قلوبهم مرض هغه زانیان او هغه د فسق و فجر خواندان کوم چې په زړونو کې د بدکارۍ او د فجر هغه مرض یې په زړونو کې عموم کې چې د قلوبهم مرض راسي دغه شی مطلب دی. او منافقون بیا هغه کسان دي کوم چې په زړه کې کفار دي او په خوله باندې د خپل فتنې د نشرولو لپاره مسلمانانو په ټل کې ځان راوستلي. والمرجفون فی المدینه، او که چیرې منع نسول هغه اوازې ګټونکي یا هغه پروپاګاندا ده که پروپاګند ګټونکي په ښار کې د خلکو د افکارو ګډوډونکي، د نفاق خپرونکي، هغه د اشاعاتو بېځایه افکارو بېځایه خبرو خپرونکي. لنغرینک بهم، نو الله پاک وایي نو خامخا به تا زه مسلط کم بهم پر دوی باندې، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، بیا به نو کله چې لنغرینک کله چې زه تا مسلط کم بیا به نو ستا هېڅ همسایتوب ونه کړي فیها په هغه سره الا قلیلا مګر لږ. نو الله پاک هم دلته د امام رازي صاحب چې هم رحمه الله چې هم فرمایي چې الله پاک خپل نبي ته داسې وعده ورکړې ده چې دښمنان به د مدینې منورې څخه د په لاس باندې ورکوي او شړي به او د شوکت به لوړېږي. او دا یې وعده ورکړې وه چې او همداسې هم وسوله چې دغه یهودو او دغه ملعونین ووتل. ملعونین دا کسان ترټل سوي دي اینما ثقفوا، هر چیرې چې پیدا کړي یا په هر چیرې چې پیدا سي اخذو نو وابخیستل سي وقتلو او قتل به سي تقتیلا په قتلولو سره. نو الله پاک هم په دغه آیتونو کې داسې فرمایي که چیرې د مدینې منورې پر د شاوخوا چې کوم یهودان یا کوم منافقین ژوند کوي، که چیرې دا کسان د خپل منافقت او د خپل کوم زړه کې چې کوم فجر او فسق او کوم د بدکارۍ فکر پروت دی دا ونه باسي، نو الله پاک په تا پر هغه باندې خامخا مسلط کړي. حضرت شیخ صاحب هم داسې لیکي چې وایي په مدینې منورې کې چې دا کسانو به یې ښځو ته به یې لاس اچوي او به د سترګو به یې ورته کتله، نو الله پاک دغه آیت د هغو په اړه باندې داسې وفرمایي او دغه آیت یې نازل کړي. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت الله، سنت طریقې ته وایي، لارې ته وایي، دا د الله طریقه ده. دغه کوم کسان دا منافقین یا کوم فاسقین یا فجور خاوندان کوم چې زړونه یې د فسق او د بدکارۍ څخه ډک دي، دا کسان په مقابل کې د الله عزوجل کومه طریقه چې هغه وژل و، تقتیلا و، د هغوی نفسي اخیستل و، دا د الله طریقه ده. په الذین په کسانو کې خلو من قبل کوم چې ستا څخه مخکې راغلي وه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، او ته به پیدا نه کې د سنت الله د الله و طریقې ته تبدیلا بله لاره. نو د نن ورځې دپاره به پر همدې ځای خپل د نن ورځې تفسیر بس کړو. الله عزوجل دې موږ ته د عمل توفیق راکړي
او الله دې مو په قرآن او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پوه کړي او الله دې د هغه د عمل توفیق هم راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.